الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې د تیرو څو جمعو څخه مسلسل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارک تذکره اجدو. لکه تیره جمعه کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت هغه عظیم باب چې هغې د هجرت سفر و، د هغې ابتدایي حصه کښې شوله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپله کوره څخه د شپې وځي او پر خپله بستره باندې حضرت علی رضی الله عنه ته د آرام حکم کوي چې ته زما پر بستره آرام وکړه. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه کور ته ورځي او حضرت ابوبکر رضی الله عنه د ځانه سره روانوي او بیا د جبل ثور لمنې لځي. د هغې ځای څخه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په وژو کې بیا د جبل ثور سر ته چې کوم غار ثور د هغې ته خیږي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغې کې 3 شپې غالبا تیروي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت کې 2 عظیم باب راځي. یو باب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج سفر و چې پیغمبر علیه السلام اسمانو ته سفر وکړي. دویم باب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت سفر و چې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته سفر وکړي. دې دواړو سفرو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خپل رفیقان او ملګري ورسره وو. د معراج په سفر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام او د هجرت په سفر کې د پیغمبر علیه السلام ملګری حضرت ابوبکر رضی الله عنه دی. چې کم څوک د معراج سفر کې د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا ور نصیب سو، الله تعالی د ټولو ملائکو امام کړي. چې کم چاته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت سفر کې ملګرتیا ور نصیب سو، الله تعالی د ټولو صحابه امام کړي. یعنی چې کم څوک د هجرت سفر د معراج سفر کې ملګری و، د هغې پر سر باندې الله تعالی د امامت تاج کښېښوی چې دا به د ملائکو امامي. او چې کم څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د هجرت په سفر کې ملګری و، د هغې پر سر الله تعالی د خلافت تاج ورکړی چې د پیغمبر علیه السلام څخه وروسته د ټول امت اولنی خلیفه به دا انسان دی. لیکن دې 2 رفاقتو کې دې 2 ملګرتیاو کې لږ فرق و. آسماني سفر کې چې کم څوک ملګری و چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د یو ځای پر ملګرتیا وکړه او سدرة المنتهی ته ورسېدی، نو د سفر په مابین کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرېښوی. هغې د سفر څخه نور عذر پیش کړي چې زه نور سفر نسم کولی، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سدرة المنتهی څخه عرش ته پورته کېږي، نو حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبر علیه السلام صفات تاسو لکه ما تیره جمعه کې هم دا خبره کړې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول چندر دوستی مخلص یافتی چرا عنان از رفاقت من تافتی. اے جبرائیل چې کله په دوستی کې زما او ستا سره اخلاص اوستی ولې ځان را صفات ته کوي؟ هغه څه ورته وایي؟ ورته اگر یک سر موی برتر فرم فروغ تجلا بسوزد فرم. که د یو بیشتر مقدار ز نور پورته سم نو دیو کې د الله د نور تجلاوي زما وزر رسوځي، زما نور د سفر طاقت نشته ستا سره. لیکن چې کوم د هجرت سفر
او د هجرت د سفر مرګره حضرت ابوبکر هغه خپل سفر در هغه وخت پورې جاری وساتي چې در سو پر پیغمبر علی السلام خپل منزل ته رساوي او په ټول سفر کې یو غړې هغه جدایي او عذر پیش نه کړي د صدا معلومیږي چې د ملګرو کې د سفر رفیقانو کې خامخا امتیاز راځي بعض رفیقان داسي چې هغه سړی پر لارې باندې په مابین کې رفاقت ختم کی ور سره او بعض رفیقان او ملګری داسي چې سړی در منزل ورسي چې کم رفیق سړی در منزل رسي هغه رفیق د انسان په حضور کې ډېر لوړه مرتبه لري او محدثین یو بل نکته هم دې ځکه لیکلې ده چې یو د آسماني سفر او ملګری چې د معراج سفر او یو د مځکې د سفر ملګری ولو چې د هجرت سفر دې دوه کې دا فرق ولو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج ته روانېږي او سفر ته روانېږي نو هغه ملګری د خپل منزل سره راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوب او د آرام ځای چې د ام هانی کور دی پاغي کې هغه راپورته کوي او د ځان سره روانوي نو دراتګ ابتدا رفیق ور راځي د څوک د ځان سره روانوي لیکن د هجرت په سفر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل کور سره ولاړیږي په خپل ورزي ملګری د ځان سره روانوي او ملګری ولاړی او عزت ته زما سره ځي نو دی کې دا چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو مخلصو رفیقانو کې او دا غي په خاطر باندې الله تعالی حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته ډیر لوړه درجه ورکړي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر سره د هجرت په سفر کې غار ثور ته پورته سو دی وخت د الله تعالی په قدرت باندې د الله تعالی په حکمت باندې د غار خله ډېره کشنی د تاسو چې اوس ورسې هم سړی په ولاړې نسی ننوتلی داسې پر سلورو به د غارې ته ورننوځي نو دې وخت کې درخته د کیکر راله الله تعالی د پیغمبر د معجزې په شکل د غارې په خوله کې یو دم راشنه کړه او د دې غارې په خوله کې چې د درختې کمې شاخلې وي یا د ډبرې کم کنجان ولو پر دې باندې ځنګلي کوترې چې هغه د انسانانو سره ډېر بد وړي هغې راله دستي د الله په حکمت دلته اګي واچولې ځاله برابر کړه او عنکبوت چې هغه پر دې دیوالو باندې جالې اچي هغه خصمان رالی پر دې دروازه باندې دستي جالې واچولې تاسو ګورئ د الله تعالی حکمت او قدرت ته ګورئ چې کله د الله تعالی نافرمانه د نمرود په شکل رالی چې د ټولې مځکې د کورې مالک او حاکم و چې الله تعالی ورته په غصه سو د هغې قتل الله تعالی په یو ګډ مچرو په غوماشو باندې وکړي لیکن چې د ټولي مکی خلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تلاش کې دي د غیب حفاظت الله تعالی په عنکبوت او د عنکبوت په جاله باندې کوي نو دی کې الله تعالی د خپل قدرت اظهار کوي چې د کم چا حفاظت کولای سم په ډیر ادنا مخلوق کولای سم چې کم څوک هلاکولای سم هم په ډیر ادنا مخلوق باندې هلاکولای سم چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره په غار کې ژوندۍ تیرې نو د حضرت ابوبکر رضی الله عنه ټول کورنۍ د پیغمبر علیه السلام خدمت کې روانه ده د حضرت ابوبکر بچی حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر چې بیا وروسته په اسلام باندې مشرف نو هغې ته داسې مواري وسپارل شوې ده د ورځې د مکې په کوڅو کې ګرځي د مکې د مشرکینو حال طلبوي د مکې مشرکینو مجلسونه اوري او د شپې غارې ته راځي او پیغمبر علیه السلام او خپل پلار ته حالات را رسي د حضرت ابوبکر رضی الله عنه لور اسما چې د حضرت زبیر ابن عوام په نکاح کې بیا راله د عبد الله ابن زبیر مور ولا او هغې په دې وخت کې زنانه هغې ګرځي د مکې په کوڅو کې کور کې مور ډوډۍ ام رومان د حضرت ابوبکر د کور زنانه ده هغې په کور کې څه نفقه تیاره کړي نو هغه بچی را اخی او په تیاره کې او په ناوختیا کې د پیغمبر علیه السلام او د ابوبکر حضور ته غار حرات ته رارسوي د ابوبکر غلام عامر ابن فهیره هغې د ورځې پسونه ګوري اوښان ګوري چې د مازدیګر او د ماښام ناوخته وخت د غارې طرف ته را نږدې کړي یو څه شیدې ور ولویشي پیغمبر علیه السلام او ابوبکر ته وروړي نو دی ورځو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر چې کومې ورځې په دې غاره کې تېرېدلې د حضرت ابوبکر کورنۍ ټولو په دې خدمت کې لګیا ده حضرت اسماء مبارکه یو ورځ راله چې کله دویمه ورځ درېیمه ورځ نفقه راوړله چې کله راله د هغې پر مخ باندې د غم اثار دي د هغې سترګې د اوښکو سړکې دي د هغې پر دې تندي باندې لږ د زخم اثار دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسما ته وایي اسما څه پیښه ده
پر تندي دي د زخمونو اثار دي او سترګې دي د اوښکو ډکې دي. د هغې مبارکې څه لکه هغه ماشوم بچی او ساقۍ خوله کږس هغه خپله خبره نشي ښکاره کولی. آخر پیغمبر علیه السلام ورته راته وویل څه پېښه ده؟ ورته ای د الله رسوله پرون چې د دې خوا ستلم نو ابوجهل د مکې په لارو کې راوګرځولم او راته ووایه چې ستا پلار ابوبکر او محمد چیرې دي؟ تا ته ضرور در معلوم دي او ته د هغې معلومات لرې، ضرور به راته وایه. او ما ورته ویل چې راته معلوم خو دي لیکن د وینا ترتیب نسم کولی چې د هغې معلومات تا ته درکم نه زه تا په هغې باندې خبرولی سم. وایي هغې ما ته غصه سوه چې هر څومره غصه سو ما د هغې خبرې منلو ته تیاري نه کوله. اخر یې زه په صافېړه باندې وولم او زه پر دې مځکه باندې ګزاره سوم چې د هغې په خاطر زما پر تندي باندې زخمونه راغلل. پیغمبر علیه السلام ته تا هغې ته څه جواب ورکړ؟ ورته ما ورته ویل زما زر جانونه دي قربان دي لیکن د محمد یو بیشته ته خلل رسېدل دا نسم برداشتولی. خپل ځان زر واره قربانولی سم لیکن محمد ته تکلیف رسول دا په هیڅ شکل نسم برداشتولی. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې شپې په غار ثور کې روانې دي نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خدمت کې د ابوبکر کورنۍ ټوله لګیا ده. د مکې مشرکانو دستي پل زنان را طلب کړو چې تاسو پلونه یوسئ چې دا خلک پر کومه خوا باندې تللي دي. فلزن چې کله فل روان کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د ابوبکر د دواړو پلونه یې واخیست. چې کله د جبل ثور فای ته رالو، د هغې لمن ته رالو، د هغې بیخ ته رالو، نو دې وخت کې فلزنان ورته وایي چې دې غره ته صرف د ابوبکر فل ختلی دی، دلته دویم سړی ورسره نشته. د هغې وجه دا وه چې د غره په بیخ کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر په خپلو وږو کې واخیستی او د هغې څه وروسته بیا جبل ثور او غار ثور ته وخېژوی. نو فرزنان ورته وایي چې په دې غار کې څوک نشته. خو بیا هم د مکې مشرکان هغه غره ته وخاتو چې د دې ځایه بغیر پر بله باندې نه دي تللي. چې کله غار ته وخاتو د غار یوه مخ ته ګرځي او خبرې سره کوي او حضرت ابوبکر رضی الله عنه د هغې خبرې اوري او د هغې لاندې پښې معلومیږي. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره ډېر فکر پیدا سو، هغه ډېر پریشان نسلو. ورته د الله رسوله هغه خلک خو موږ ته راورسېدو، نور خو به موږ نیول کېږو، نور خو به موږ د قسمه رنګارنګ حالاتو سره مخامخ کېږو. لیکن پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي؟ ورته وایي لا تحزن ان الله معنا، ته ډېر مه غمجن کېږه، الله تعالی زما او ستا ملګری دی. د مکې د مشرکانو په مابین کې اختلاف راغلی. نو چا ورته ویل چې په یو ورته ویل چې په دې غاره کې به وګورو، بل ورته ویل چې دې غاره کې د دوی هېڅ امکان نشته د وجود. دې غاره باندې تاسو ګوره دا درخته ولاړه ده، دې درختې څه سړی څنګه تېرېږي؟ او دې غارې باندې د عنکبوت جالې دي، که د څوک ننوځي دا جالې ټولې خرابېږي. او دې باندې ځنګلي کوترو ځالۍ دي او هغه ځنګلي کوترې چې انسان وویني بیا دې ځالۍ ته راځي نه. نو د دې دپاره هیڅ ممکنه نه ده چې په دې وخت کې دې دلته څوک وي او دې ته څه ممکنه نه ده چې دلته د چا زندګي. نو د هغې اختلاف په خاطر د الله تعالی د حفاظت په خاطر باندې هغې خلک هغې غارې ته ورښکاره نه سو. لیکن دې ځای کې محدثین یو خبره به طور سوال کوي. هغه خبره به طور سوال دا کول کېږي چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه ولې د دومره خوف او بیرې سره مخامخ سو، چې هغې د خپلې بیرې په خاطر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د ډېر وهم په خاطر چې د الله رسوله اوس خو دا خلک په موږ پسې راورسېدو، موږ ونیول سو. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته تسلي ورکوي چې ته غم مه کوه، الله تعالی زموږ ملګری دی. نو آیا د ابوبکر زړه کې کمزوري وه؟ آیا ابوبکر په زړه کې سستی وله؟ آیا ابوبکر د جرأت څخه خالي و؟ څه وجه وه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تسلی ته هغې مجبوره سو او پیغمبر علیه السلام هغې ته تسلي ورکوله؟ نو محدثین د هغې دا وجه لیکي چې د ابوبکر سره د ځان فکر نه ورسره، د ابوبکر سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فکر ورسره و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د دې ظالمانو په خاطر باندې څه مشقت او تکلیف ونه رسېږي. د دې مثال بعینه حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام څخه چې کله بچی یوسف علیه السلام هغې وروڼو وغوښتی چې مړې سارا له به یو، نو حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام په سترګو کې اوښکې رالی او ډېر غم یې کاوی. حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام سره د ځان غم نه ورسره،
لیکن د هغې سره د دې بچي غم ورسره و. هغې ورته ویل انی لیحزنني ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب. زه پر دې بیریږم که تاسو زما بچی زما د سترګو سنیحام کوئ او تاسو د سارا له بوځئ، نو زه د لیوانو څه بیریږم چې هلته به تاسو څه لیوان وخوري. نو یعقوب علیه السلام چې هلته اوښکې تویولې د ځان غم نه و بلکې د دې بچي غم و. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې ابوبکر په غار کې ډېر په مشکلات او ډېر په پریشانیو په خوف کې دی، د هغې سره د ځان غم قطعا نسته ورسره، د هغې سره د پیغمبر غم ورسره دی. لیکن پیغمبر هغې ته عجیبه تسلي ورکوي. تاسو د هغې تسلي ته ګورئ. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام، حضرت هارون علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مصر څخه ووتو، په هغې پسې د فرعون لښکر ووتی. چې کله د نیل دریاب نیل ته ورسېدلو، نو مخ ته دریاب دی او شاته لښکر دی. د موسی علیه الصلاۃ والسلام ملګرو نارې کولې موسی انا لمدرکون، په موږ پسې خو دا قوم راورسېدی، موږ اوس نسي. لیکن موسی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته څه تسلي ورکوي؟ ورته کلا ان معي ربي سيهدين، زموږ سره خپل رب را سره دی، هغې به موږ ته اوس لارښوونه کوي چې موږ به څنګه ځان خلاصوو. نو هلته موسی علیه الصلاۃ والسلام معي ربي اولنی ځان ذکر کوي، د هغې څه وروسته بیا رب ذکر کوي. لیکن چې کله ابوبکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په غار ثور کې وایي چې د الله رسوله کفار خو راورسېدو، موږ نیسي او موږ د هغې په ګریفت او په منګول کې راځو، نو پیغمبر علیه السلام هغې ته کومه تسلي ورکوي؟ ورته لا تحزن ان الله معنا. اول الله ذکر کوي، د هغې څه وروسته ځان ذکر کوي. نو حضرت موسی علیه السلام اول معیت ذکر کوي، د هغې څه وروسته رب ذکر کوي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اول الله ذکر کوي، د هغې څه وروسته بیا خپل معیت او ځان ذکر کوي. ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر هغه نور انبیاو باندې د افضلیت لویه وجه محدثینو بللې ده. لکه غار حرا کې الله تعالی پیغمبر ته د نبوت زیری ورکوي، اقرأ باسم ربک الذی خلق. لیکن په غار ثور کې الله تعالی جبرائیل، الله تعالی حضرت ابوبکر ته د معیت زیری ورکوي، لا تحزن ان الله معنا، الله زموږ سره ملګری دی. د موږ کې ابوبکر هم دی، پیغمبر هم دی، نو الله د ابوبکر سره معی دی او معیت هم ډېره لوړه درجه ده چې خپل رب د چا سره په هر حالت کې معی او ملګری. حضرت ابوبکر ته په دې غاره کې د ثانی اثنین لقب ورکول کیږي چې دی په دویمو کې هغه دویم ولو او دی دویم نمبر فسکی و. حضرت ابوبکر په ایمان کې دویم نمبر و، د پیغمبر څخه وروسته دستي حضرت ابوبکر په خپل هم عمره انسانانو کې ایمان قبول کړي. حضرت ابوبکر په دعوت کې دویم نمبر ولو چې مکه مکرمه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین خبره کوله، چا غږ نسو کولی، ابوبکر دستي رالی ولا تقتلون رجلا ان یقولوا ربی الله. حضرت ابوبکر رضی الله عنه هغه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره غار ثور ته راخیږي، په غار ثور کې دویم دی. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره هجرت کوي، په هجرت کې دویم دی. حضرت ابوبکر چې کله مکې مکرمې ته رسیږي او د وفات څخه وروسته د پیغمبر په روضه کې چې ښخیږي هم دویم دی. او چې د قیامت په میدان کې د قبرونو څخه انسانان راپورته کیږي، د پیغمبر علیه السلام څخه دویم نمبر دستي ابوبکر راپورته کیږي. او چې د قیامت په میدان کې دا امت الله تعالی جنت ته ننباسي، د پیغمبر څخه دویم نمبر دستي ابوبکر جنت ته ننوځي. نو الله تعالی چې د اثنین لقب ورکوي چې ته په هغه دوه کسانو کې دویم نمبر یې، نو ځکه ابوبکر ته په دې غار کې الله تعالی د اثنین لقب ورکوي. دې کې عجبه ورځې هغې تېرې کړي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ حضرت ابوبکر ته وایي، ورته ابوبکر یو سودا را سره وکړه. ورته څنګه سودا در سره وکړه؟ ورته زما په زندگی کې چې زما سره د دین څومره کارونه سوي دي، ما چې د دین څومره اجرونه او ثوابونه ګټلي دي، هغې به زه تا ته ټول په جولیو په عملنامه کې درکم، خو د غار ثور د یوې شپې ثواب د هغې په عوض کې ما ته راکړه. چې کومې 3 شپې تا د پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې تیرې کړې، د هغه 3 شپو د یوې شپې ثواب ما ته راکړه، زما د زندګۍ ټولو ثوابونه ستا دي. حالانکه عمر هغه سړی و، پیغمبر به وی لو کان بعدی نبیا لکان عمر، که زما څخه وروسته دې امت کې نبی راتلی هغه به عمر وی. حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته دې امت کې الله عجیبه درجه ورکړې. حضرت علی رضی الله عنه چې کله پیغمبر علیه السلام فتح مکه کې مکې ته رالی
او پیغمبر علیه السلام ته دا امر و چې ته به بوتان را نړی. نو بعضې بوتان د مکې مکرمې په لوړ دیواله باندې زړېدل او پیغمبر علیه السلام هغې ته رسېدل نسو کولی. حضرت علی رضی الله عنه هغه ورته په رکوع په چوغه سلو ولې د الله رسوله زما پر دې وژو باندې ورپورته سه. پیغمبر څه ورته یا علی انک لا تستطيع ثقل حمل النبوه. ای علی پتا کې دومره استعداد نسته چې د نبوت ثقل او درندوالی ته پورته کې ته زما تاب نه لري. لیکن ابو بکر چې کله د غار ثور په بیخ کې ودرېدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وژو کې واخیستی چې کومه د غار ثور پورې رساوی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه زندگی وه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت کوي نو الله تعالی د حضرت علی رضی الله عنه انتخاب د دې دپاره وکړي چې ته به د پیغمبر پر بستره باندې آرام سي او پیغمبر چې هجرت وکړي د هغې چې پر خلکو سره کم امانتونه دي هغه امانتونه به خپلو مالکانو ته ورسوي. نو د پیغمبر د امانتو دپاره الله تعالی انتخاب د علی وکړي. لیکن الله تعالی خپل امانت چې پیغمبر ابو بکر ته وایي زما د طرفه ته د دې دپاره انتخاب چې ته به زما امانت مدینې ته ورسوي چې هغه پیغمبر دی. نو د پیغمبر د امانتو دپاره د حضرت علی انتخاب وسو د الله د امانت دپاره د ابو بکر انتخاب وسو چې الله تعالی به ابو بکر به د الله امانت چیرې رسوي مدینې منورې ته به رسوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابو بکر سره په غار ثور کې ژوند 3 ورځې تیرې سوې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زندگی کې یو ورځ پیغمبر علیه السلام د باندې په غولي کې پروت دی. د هغې هغه مبارکه زنانه حضرت عایشه مبارکه هم هلته پرته ده. د حضرت عایشې مبارکي د اسمان په ستورو کې نظر دی. د پیغمبر علیه السلام څخه یې پوښتنه کوي ورته د الله رسوله مځکه کې الله تعالی داسې بنده پیدا کړی دی چې دومره نیک اعمال یې ورکړي لکه د اسمان ستوري چې هغې ته الله تعالی په عملنامه کې دومره نیکي ورکوي لکه د اسمان ستوري. داسې انسان هم په دې امت کې الله پیدا کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته و زما امت کې هغه عمر دی چې الله تعالی دومره اعمال او دومره نیک اجرونه ورکوي لکه د اسمان ستوري. حضرت عایشې مبارکې لږ خوله ونیوله. پیغمبر علیه السلام ورته عایشې زما ستا په مزاج باندې سر خلاصو چې ته په دې باندې دې خوله ونیوه چې زما پلار ابوبکر دې ولې نه کوي یاد. پیغمبر علیه السلام ورته عایشې زما دې د الله په عزت قسمې چې ستا پلار زما سره په غار ثور کې 3 شپې تېرې کې صرف د هغې د دې 3 شپو اجر د دې اسمان د ستورو سم زیات دی. نو په دې خاطر مې ستا د پلار ذکر نه وکړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر سره په غار ثور کې وخت تېروي چې کله 3 ورځې تېرې سولې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د کافرانو او د مکې د مشرکانو د دوی په تلاش کې کم ترتیبونه او هغه ترتیبونه سره آرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې څه وروسته د حضرت ابوبکر سره د غارې څه 3 ورځې بعد راوځي. د حضرت ابوبکر غلام د عامر ابن فهیره هغې د ابوبکر 2 اوښان چې ابوبکر د ډېره وخته د هجرت دپاره تیار کړي دي هغه اوښان یې ورته راوستل. په هغې اوښانو کې پر یو اوښ باندې د مخ او د لارې وړلو دپاره ځکه عامر ابن فهیره شپانو ته په غرو کې لارې ډېر ورمعلومي نو هغې پر دې اوښ باندې جلا سپور سو. پیغمبر علیه السلام او ابوبکر پر دې بل اوښ باندې سپور سو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر سره یو ځای سپور دی چې کله لاره باندې روان نو درې یو منزله پورې چې ولاړو د غرمې وخت رالی. د غرمې په وخت کې د ککر درخته ولاړه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر سره په معیت کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته د الله رسول دته بلر ساه واچو چې کله دغه درخت سایه ته راوصلو نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه عامر ابن فهیره پر یو لوړ ځای ودراوی چې شاوخوا به نګراني کوي چې په موږ پسې څوک رانسي. او په خپله چې شاوخوا وکتل د غره په لمن کې یو شپانه دی هغه پسونه سره یې په خپله هغې له ورلی. هغې ته وایي چې زموږ خو مسافر یو د لارې که د خوراک څه بندوبست در سره یي موږ د دې لارې مسافر یو. د عربو ډېر ښه عادت و هغې کې د مسافرو د میلمنو د اکرام ډېر ښه مزاج و. نو هغه شپانه ورته وایي چې زما سره خو څه نسته او زما په دې حیوانانو کې داسې حیوان هم نسته چې هغه شودې وکړي. نو حضرت ابوبکر ورته وایي چې
سړی د شیدو ورکولو نه ورکول دا د الله تعالی په قدرت کې دي. ته صرف د یو حیوان موږ ته اجازه وکړه، هغې یو ډنګره بزه ده یا د هغه رمې یو حیوان دی، د هغې اجازه یې ورته وکړه. ابوبکر هغه در پیغمبر علیه السلام پورې راورسوله. هغه شپانه ورسره را روان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سایه باندې د دې حیوان پر ملا باندې داسې لاس تیر کوي. د هغه حیوان پر بدن باندې یو دم غوښه پیدا سوه، د هغې د غولانځې او د توی سه یو دم شیدې را روانې سوې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه شیدې وچښلې، د هغې څه وروسته حضرت ابوبکر رضی الله عنه وچښلې. هغه شیدو دپاره عامر ابن فهیره چې شپانه و هغه را طلب کوي، هغې وچښلې. هغه شپانه چې دلته د دې پسو شپانه دی هغې هم وچښلې. هغې چې دې حال ته ګوري، دې خلکو ته ګوري، د خپل پسه ته ګوري، د هغې هغه معجزه او کرامت ته ګوري، هغه ډېره په حیرانتیا کې دی. آخر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه پوښتنه کوي، ورته ته څوک یې؟ دی ورته انا محمد بن عبد المطلب، انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. زه د عبدالله بچی یم، عبدالله د عبدالمطلب بچی دی. هغه ورته ته هغه سړی چې په مکه کې تا خلک بې دینه بولي، د دینه دې اوښتی بولي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته و زه هغه سړی. هغه شپانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر لاسو پر پښو باندې مچ کړي. ورته سړی خلک که هر څه وایي، خلک که هر څه ګایېږي، خلک که هر قسم ویناوي کوي، لیکن زما د طرفه پر تا باندې مکمل اعتماد و یقین دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر لاس باندې هلته د شهادت کلمه وایي او په اسلام باندې مشرف کیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه ځای کې صرف کښېناستی، د ګرمۍ څه ځان خلاصوي، لیکن د هغې په معجزه او د هغې په برکت الله تعالی پر هغه مځکه باندې داسې رحم وږدي چې یو کافر الله تعالی د ده په ذریعه پر هغه ځای د جهنم د اور ورسره بچاوي. چې کله لږ هوسایي وسوله نو حضرت ابوبکر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې بس د منزل تلاش دی، نو بیا د دې ځای سره روانېږي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ابوبکر سره وځي د مکې څخه، قریش چې کله د دوی په تلاش کې ناکامه سولو، نو ابو جهل زړه نه سړی دی، په مکه مکرمه کې دا اعلان کړی و که چیرې محمد او ابوبکر د هغې معلومات موږ ته چا راوړل، هغې به په انعام کې 100 اوښان ګټي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې منزله سره روان سو، د دې 100 اوښانو په لالچ باندې، د دې په تمه باندې سراقه ابن مالک د مکې یو سړی دی، هغې ورپسې را روان دی، هغې پر آس باندې سپور دی، هغې په توره مسلح دی او زغره یې اغوستې ده او په منډه را روان دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ابوبکر ته رانږدې سو. ابوبکر چې کله سراقه ابن مالک ولیدی نو ابوبکر بیا په ډېر وهم کې سو، ځکه هغه د مکې په ډېرو لوی پهلوانانو کې و او د هغې سره سلاح ورسره ده، هغې مسلح دی، د هغې سره توره ورسره ده، د هغې پر بدن باندې زغره پیچلې ده. چې کله د ابوبکر ناقراري پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولیدله نو پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته تسلي ورکړي، ابوبکر ولې دومره نا ارامه یې؟ ورته یې د الله رسوله د الله په ذات دې مې قسم چې د ځان فکر نه دی را سره، زما غوندې 100 ځانونه دي پر تا قربان دي، خو ستا فکر را سره دی چې دا ظالم اوس په دې لاره کې تا ته تکلیف ونه رسوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ابوبکر ته مه پریشانه کیږي. چې کله سراقه ور باندې را نږدې سول، پیغمبر علیه السلام سراقه ته اشاره وکړه، هغې د دې خپله آسه سره در یو حده پورې په مځکه ننوتی. چې کله د هغې آسو بدن په مځکه کې وموښتی نو هغې باره چیغې کړې، ورته یا محمده د کعبې په رب دې مې قسم چې نور د دې عمله څه توبه کاږم، بس ما ته صرف دا دعا وکړه چې زه د دې مشقت او د دې مځکې څخه برته راپورته سم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د الله په حضور کې خواست کوي، یا الله که به سراقه په دې خپل قول کې مالکي نور د مځکې د گرفت څخه اخلاص کا، نو هغه مځکه سره لیرې سوه، سراقه برته د مځکې سره وخاتې، چې راوخاته خپله توره هلته وغورځوله، نیزه یې هلته وغورځوله، آس یې هلته ودراوی، دغسې پر پیغمبر علیه السلام را روان سو. ورته یې د الله رسوله نن زه د شکر ادا کولو په خاطر تا ته یو څه نظرانه پیښوم. پیغمبر علیه السلام ورته لا حاجت لی، زما د چا نظرانه ته ضرورت نشته. ورته یې د الله رسوله پر ما باندې یو احسان وکړه. پیغمبر علیه السلام ورته څه احسان وکړم؟ ورته زما دا عقیده ده
چې یو ورځ به راځې، یو ورځ به د مکې فتح ستا په نصیب کیږي، یو ورځ به دا ټول قوم ستا په گرفت او په قابو کې راځي. ورته صرف پر یو کوچني شي باندې یو امانت، یو تحریرنامه، یو معافینامه راولیکه چې زما سره د هغې ورځې ثبوت را سره یې، بس چې بیا په هغې ورځ باندې زه د عذاب څه معاف یم، زه د هر څه معاف یم. ما ته یو براءتنامه راولیکه چې په هغه ورځ ما ته څوک بیا تکلیف را نه کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څه براءتنامه ورلیکي، د هغې څه وروسته ورته وایي ای سراقه، یو ورځ به داسې راځي چې روم و فارس به راځي او قیصر و قسرا چې د دنیا غټ حکومتونه دي دا به د مسلمانانو په لاس کې راځي، او د روم و د فارس د قیصر و د قسرا د سرو زرو بنګړي به ستا په لاس کې کښېوځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیشنګویي ورته وکړه. غالبا د دې څه وروسته 23 کاله بعد د حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دور حکومت راغلی، نو قیصر او قسرا او روم و فارس دا اکثر فتح سول. چې فتح سول، پیغمبر حضرت عمر رضی الله عنه سراقه راوغوښتی، په هغه مجاهدینو کې سراقه ابن مالک ورسره و چې د کسرا بادشاه کوم د لاس د سرو زرو بنګړي و، هغه د سراقه په لاس باندې ورکښېستل. بری ورته ویل سراقه د لاسونه اسمان ته پورته کا او د الله تعالی په حضور کې دا وایي الله څومره عظیم ذات دی چې د کم ظالم جابر او د کم حاکم او د کم شهنشاه چې هغې ځان ته د مځکې پر مخ باندې در ځان بل شهنشاه نه مانی، د هغې بنګړي دي، د هغې زیب و زینت دي، د مځکې پر مخ باندې د وښانو او د پسو یو شپانه تور په لاس کې. د هغې څه وروسته بیا سراقه هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه شی هغې چې کوم وصیت کړی و، کومه پیشګویي یې ورته کړې وه، هغې د حضرت عمر رضی الله عنه په لاس په عمر کې دته ورسېد. چې کله سراقه سره رخصت سلو، نو د پیغمبر علیه صلات وسلام د لمانځه ضرورت را ورسېدی. حضرت ابوبکر ته وایي چې لږ اوبه راکړه د اوداسه دپاره، او مخته چې رالو ام معبد یو زنانه ده په ځنګله کې اوسیږي او د هغې خاوند پسونه او رمې مالدار خلک دي، د دې د زنانې د خیمې سره نږدې رالو، ورته یې د لمانځه وخت دی اوبه را پیدا کړه. هغې چې کله اوبه ور پیدا کړې، پیغمبر علیه صلات وسلام چې پر کوم ځای باندې لمونځ وکړي، تاریخ الخمیس کې غالبا لیکي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې اوبو څخه پر هغه ځای باندې الله تعالی یو درخت راشنا کړه. د هغې درختې د پاڼو بوی د ورس ګل غوندې و، د هغې رنګ د ورس ګل غوندې و، د هغې بوی د عنبرو غوندې و، او د هغې د پاڼو خوند در شهد و در عسلو ډېر احلا من العسل، در عسلو خوږ و. چې کم څوک به بیمار و چې هغې به د دې پاڼې څکه وکړه، الله تعالی به پر هغې ځای باندې شفا ورکوله. چې کم څوک به وږی و چې هغې به د دې پاڼې څټل وکړو، الله تعالی به هغې ته د لوږې څه نجات ورکوی. او چې د کم چا به تنده وله چې هغې به دا پاڼې له خوله وروړه، الله تعالی به د تندې څخه خلاص کوي. در ډېره زمانې پورې بیا خلکو د هغه درختې څه نفع اخیستله، لیکن څه زمانه بعد غالبا 10 کاله بعد 10 کاله خلکو د هغه درختې څه نفع اخیسته. 10 کاله بعد یو ورځ خلک را کښېنستو، سهار وختي هغه درختې ټولې پاڼې رژولې دي، د هغې هغه شینوالی وچ سوی دی، هغه وچ د لرګي د تنې په شکل ولاړ. چې کله څو ورځې مع خلک دې واقعي ته ډېر حیران سو چې دې درختې ته ورپېښه څه ده، څه مرض ورباندې لګېدلی دی، څه ورباندې سوي دي. څو ورځې بعد معلوم سو په دې شپه باندې پیغمبر علیه السلام د دنیا څخه رخصت سو. چونکې د پیغمبر په برکت وله د هغې نوم په تاریخ الخمیس کې لیکلی دی، شجره مبارکه شجره دا یې نوم لیکلی دی. نو د هغې چونکې د پیغمبر په طفیل وه، د پیغمبر په برکت والا، د پیغمبر په عظمت والا، چې پیغمبر د دنیا څخه رخصت سو، الله تعالی د هغې درختې عظمت نور ختم کړ. د هغې څخه وروسته ام معبد خیمې د لمانځه څخه چې فارغه سو، ام معبد یو زنانه و، هغې د خیمې سره ووتله چې میلمانه رالو. ما درته ویل چې عربو کې د میلمنو د اکرام ډېر ښه مزاج ولو، هغې به د میلمنو د عزت او د احترام په خاطر د میلمنو هر قسم اکرام کوي. چونکې هغې مالداره خلک دي، د هغې ټوله حیوانان تللی دي، یوه ډنګره او ناجوړه بزه چې هغې د حیوانانو سره په سفر کې نشي تللی، هغې په خیمه کې ولاړه ده، او خاوند ډېر لرې دی، خاوند ژر نشي راتلی، رمه ډېره ژر نشي راتللی. نو د هغې سره نور څه نسته، برای هغه بزې ته اراده وکړه چې دا ور حلاله کړي او د دې میلمنو اکرام په وکړي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي ته یې ماله راوله،
چې کله یې زر راوستله پیغمبر علیه السلام پر هغې باندې لاس تیر کړي، د هغې هغه مرض ختم سو، د هغې ډنګروالی ختم سو، د هغې څه دومره لوش دومره شیدې راتوی سوې چې هغه زنانه د اوښانو د شیدو لوښي ورله راځغلی هغه ټول په ډکېږي. هغه زنانه حیران نه سوله او چې کله دوی شیدې خوري د دې څه لږ زمانه بعد هغه خاوند هم راورسېدی درمیز. هغه زنانې چې کله دې خاوند ته د دې سړي معجزات او د دې سړي د کرامت علامات ورته بیان کړو، هغه خاوند هم ډېر ورته حیران دی. د هغې څه وروسته د دوی د اکرام دپاره بل حیوان ذبح کړي. چې کله هغه بل حیوان ذبح سو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د هغې څه د خپلې خوراکي ضرورت پوره کوي او دې وخت کې هغه دواړه که خاوند دی که زنانه ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خاطر باندې د هغې د کرامت په خاطر دواړه په اسلام باندې مشرف سو او چې په اسلام باندې مشرف سو د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل منزل بیا خپل سفر ته روانتیا ورکړي. د مکې مشرکان چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تلاش کې ډېر سرګردانه دي او پر هغې باندې قسمه قسم انعامونه ایښول سوي دي، صرف ابوجهل د هغې پر تلاش او پر پیدا کېدو باندې 100 اوښان انعام ایښی دی. لیکن الله تعالی په مکه مکرمه کې یو هاتف غیبي مقرر کوي. هغه هاتف غیبي د اشعارو په شکل باندې یو څه آواز کوي، لکه عامو تواریخو کې د پیغمبر د سیرت په کتابو کې هغه را نقل سوي دي. وایي اجزا الله رب الناس خیر الجزاء رفیقینی خلا خیمت ام معبدا. الله تعالی دې د خیر جزا ورکړي هغه دوو ملګرو ته چې هغې دواړه په سفر کې رالو د ام معبد پر خیمه باندې تیر سلو او پر دې لاره باندې ولاړو. هما نزلا بالهدا ثم اهتدت به، د هدایت سره را روانولو الله تعالی د دوی په ذریعه هغه کورنۍ ته هم هدایت وکړي چې خاوند او زنانه الله تعالی دواړه په مشرف په اسلام باندې کړو. فقد فاز من امسى رفیق محمدا. هغه چاته الله تعالی ډېره کامیابي ورکړله چې هغې په دې سفر کې د محمد رسول الله رفیق روانولو چې د هغې څه مراد حضرت ابوبکر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله سفر د ام معبد د خیمې سره روان کې مخته د بنو اسلم قبیلې یو سړی رالی چې روایتو کې د هغې نوم بریده دی. هغې د خپلو 80 کسانو سره مسلح د ابوجهل د هغه انعام د ګټلو په لالچ باندې را روان سوی دی چې پیغمبر علیه السلام به یا نسی یا به پیغمبر علیه السلام قتل کوي او د هغې 100 اوښانو انعام به خپل لاس ته راوړي. چې کله رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ودرېدی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته مسمک نوم دې څه دی؟ هغه ورته اسمي بریده، نوم یې بریده دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابوبکر ته مخ را وګرځوی، ورته خبره خو ډېره سړه سوله تفاولا دا ورته وایي ځکه د هغې نوم بریده دی. بریده عربي کې د برده څه دی، یو برد یخ او خنکوالي ته وایي. ورته بس خبره د دې ناموس له سړه سوه. باره ورته د کومې قبیلې؟ هغه ورته من اسلم، د اسلم قبیلې بنو اسلم. پیغمبر علیه السلام بیا ابوجهل ته وایي بس خبره د سړوالي څه سلامتیا تپسې ورسېده. بیا ورته په اسلم کې د کم شاخ هغه ورته من بني جهم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته بس جهم اتباع ته ویل کېږي نو بس موږ د دې خبره نوره ختمه سوله. هغه ورته ته څوک یې؟ هغه یې نه پېژني. دی ورته انا محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب، زما نوم محمد دی، د عبدالله بچی یم، د عبدالمطلب المسی. هغې چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه اخلاق، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه مبارک سترګي، ځکه ما مخکې دا خبره کړې وه چې پیغمبر ته 2 روحاني معجزې الله ورکړي وي چې کم چاته به الله تعالی زنده دل او ژوندی زړه ورکړی و چې د پیغمبر دغه 2 معجزې به چا ولیدې ځای پر ځای په اسلام مشرف کېدی. یو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښایسته سترګي او دویم د پیغمبر علیه السلام مبارکه ژبه چې د هغې څه به چا د پیغمبر د ژبې څه د قرآن آیات واورېدی چې زړه کې به الله لږ ژوند یې ښه وي هغه به ځای پر ځای اسلام قبلوی. نو هغه بریده چې د پیغمبر علیه السلام سترګې مبارکې ولیدې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلام مبارک یې واورېدی نو بریده پر هغه ځای باندې په اسلام دستې مشرف سو.
او چې څومره کسان د 80 کسانو ډله ورسره ده هغې هم ټول په اسلام باندې مشرف کو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د دې ځای څخه رخصت اخلي نو دې رخصت کې هغه ورته وایي د الله رسوله ته داسې نسې تللی، موږ به ټول ستا ملګري وو، خپل د سر بګړۍ یې راشه وکړله، د هغې څه یو بیرغ جوړ کړې او د مخه روان سو، هغه یې د سردارۍ بیرغ وبالی چې دا یو معمولي سړی نه دی را روان، دا یو ډېر لوی سردار را روان دی. چې کله مدینې منورې ته رانږدې سولو، مدینې منورې ته په سفر کې هغوی 80 کسان او نور ملګري ورسره دي او برېده د مخ بیرغ پورته کړی دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ابوبکر ورسره دي. نو د مکې ټول خلک هغه مخ له استقبال راوتلي دي او ټوله په اشعارو باندې د هغې استقبال کوي او مشران او کشران دي او بوډاګان دي، هغې ټول په چیغو باندې دا وایي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. پر موږ باندې د الله تعالی د دې غرونو د دې غونډیو څخه لمر او سپوږمۍ راوخېژوله. وجب الشکر علینا ما دعا الله من داع. چې در څو پورې دی د الله د دین دعوت کوي در هغې وخته پورې د شکر پر موږ باندې واجب دی. نو بیا هغې خلک په مدینه منوره کې په ډېر عشق او په ډېر شوق او په ډېره خوشحالي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام استقبال کوي. د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام یو قول راځي چې هر نبی ته الله تعالی په خپل قوم کې عزت نه دی ورکړی، هر دینداره سړي ته الله تعالی په خپل قوم کې عزت نه دی ورکړی، لیکن هغې چې کله د قومه څه وتلی دی نورو خلکو چې بیا کوم عزت ورکړی دی هغه عزت بیا په خپل قوم کې د ده نه دی په نصیب سوی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په مکه مکرمه کې و نو بیا خو ټولو قوم د ده دشمنانو د ده د وینو تږي وو، لیکن چې د خپلې قبیلې څه ووتی مدینې منورې ته ورسېدی بیا د مدینې قبایلو هغې ته دومره اکرام او عزت ورکوی چې د هغې د استقبال دپاره هغه په داسې خوشحالي کې و چې د هغې د خوشحالۍ حد او بیان سړی نشي کولی. لکه زموږ یو مشهور قول دی وایي چې لعل د بدخشاني چې در څو پورې په خپل کانو خزانه کې پرته وي د هغې کمال او عزت چاته نه ښکاره کېږي، لیکن چې د خپل کانو خزانې څه پورته سي او بهر ته راوځي بیا خو هغې دومره عزت پیدا کړي بیا د بادشاهانو د سر د تاج یو حصه وي، بیا د بادشاهانو د سر په تاج کې د سر په تاج کې هغې یو غمی ځلیږي او خلک هغې ته په ډېر لوی قدر او په ډېر عظمت باندې ګوري. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راننوتی. مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد قباء حدود ته راغلی. مسجد قباء باندې پیغمبر علیه السلام اولنی د مسجد بنیاد دلته واچوی. در 3 ورځو پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد قباء کې د هلته وخت تېروي. بعضې روایت ډېر راغلی دي، بعضې روایت لږ راغلی دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد قباء کې څو شپې تېرې کړي. مسجد قباء کې د څو شپو تېرولو څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا د مدینې منورې پر طرف باندې را روان سو. چې کومه لار د مسجد قباء څخه د مسجد نبوي ته راغلی ده حاجانو مبارکانو لیدلې ده پر دې لار باندې د مدینې ټول خلکو د لارې اطراف نیولي دي او نارینه ولاړ دي او شاته زنانې ولاړ دي، څوک هغه د خپل وخت استقبالونه کوي، څوک ډولونه ورته ټکوي، څوک اشعار وایي، څوک ترانې وایي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر وښه باندې سپور را روان دی. د مدینې د هر سړي دا خوښه ده، د هغې د زړه غوښتنه ده، د هغې د هر سړي دا تمنا ده چې کاش پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما د کور میلمه سي. نو هر څوک ورمنډې کې د هغې د اوښې مهار نه سي، د هغې د اوښې جلو نه سي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډېرې زارۍ کوي چې د الله رسوله ته زما په کور کې زما سره میلمستیا وکړه. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه ورته وایي؟ ورته یې دعوها فانها مأمورة من الله. زما اوښه خپل مخ ته پرېږدئ، خپل سر ته یې پرېږدئ، دا د الله تعالی د طرفه امر سوې ده چې الله تعالی د دې دپاره د کوم ځای انتخاب کړی دی دا هغه ځای ته په خپله ځان رسوي. نو بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوښه راځي چې کله مسجد نبوي ته راورسېدله، د دې حدودو ته راورسېدله، نو دې وخت کې چې د پیغمبر علیه السلام کومه حجره مبارکه ده چې حاجانو مبارکان کم سلام ته ورته درېږي، دې ځای باندې د پیغمبر علیه السلام اوښه چوکه سوله
او د دې څه مخکې یو کوډل ده یا خیمه ده یا خونه ده یا کوټه ده. دې کې دې وخت کې حضرت ابو ایوب انصاري خزرجي اوسېدی. د هغې کور هغې د خزرج قبیلې وو او د مدینې د انصارو څه وو. هغې په منډه باندې رالی. ابو ایوب پلار دی، ام ایوب زنانه مور ده. هغې په منډه باندې رالو، د پیغمبر غوټی راواخسته، شی راواخستې، خپلې حجرې ته ننوستې. ما به څه زمانه مخکې ویلي وو چې د پیغمبر علیه صلات وسلام دغه ځای دا د پیغمبر د راتلو څه 1500 کاله مخکې د یمن بادشاه طبع حمیري چې هغې پر دې سیمه باندې راغلی و، د دغه ځای انتخاب یې د پیغمبر علیه السلام دپاره کړی و. که زما په عمر کې رالی، که زما د عمره څه وروسته رالی، دغه کور زما د طرفه حضرت پیغمبر علیه السلام ته په تحفه کې دی. نو دغه کور باندې نسلونه تیر سوي وو، پر دې باندې کلونه تیر سوي وو، پر دې باندې پیړۍ تیرې سوي، لیکن د الله په علم کې دا خبره وه. نو په دې وجه باندې دغه کور کې حضرت ابو ایوب انصاري اوسېدی او د پیغمبر علیه السلام غوښه دې کور ته چوکه سوله. بیا د پیغمبر علیه صلات وسلام ورځې د حضرت ابو ایوب انصاري په کور کې اوسېدی. د حضرت ابو ایوب انصاري کور 2 چته وي، لاندې چت لوړ چت. هغې دا کوشش وکړي چې پیغمبر علیه صلات وسلام په دې لوړه بالخانه کې اوسېږي، ځکه هغې د ځان دپاره دا لږ د ادبیاتو څه لرې خبره بلله چې موږ لوړ اوسېږو، پیغمبر علیه السلام لاندې اوسېږي. لیکن پیغمبر علیه السلام چې څو ورځې هلته تیرې کړې، نو هلته پیغمبر علیه السلام ته ډېر میلمانه راتلل او د هغې میلمنو په خاطر په لاندې لاره کې دوی ته تکلیف ولو. نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام ورته ویل چې بس زه به لاندې اوسېږم، تاسو به لوړ اوسېږئ. بیا به دوی د پیغمبر علیه صلات وسلام دپاره په کور کې نفقه برابروله، او چې کله به پیغمبر علیه صلات وسلام ته هغه نفقه راشه وسوله، نو پیغمبر علیه صلات وسلام چې د کومه ځای څه خوراک کړی و، ام ایوب چې د کور زنانه وله، هغې و بچیان به ټول ورته په انتظار و چې هغه نفقه به دوباره راوختله د دې کور ته. نو بیا به هغې هغه د پیغمبر ګوتې چې پر کوم ځای لګېدلې وې به تورې تبرک وې بچیانو ته لږ لږ هغه ورکوله. یوه ورځ پیغمبر علیه صلات وسلام ته نفقه راله، هغې په ډېر ناز و نعمت باندې تیاره کړې ده. پیغمبر علیه صلات وسلام د هغه نفقې څه بلکل څک نه ده کړې، چې کله څکه نه ده سوې نفقه دغسې سالمه برته در کوره پورې راغله. ام ایوب دستي حال ورته راواستوي. ابو ایوب رالی چې د کور خاوند دی، هغه ورته د الله رسوله تا ولې د دې څه خوراک نه دی کړی؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فإن فیها بقول، د ترمذي شریف روایت دی، په دې کې بعضې داسې واښه شته چې د هغې په وجه د خولې بدبویي راځي. دې کې وږه استعمال سوې ده، یا په دې کې پیاز استعمال سوی دی، یا په دې کې داسې شی استعمال سوی دی چې د خولې بوی ورځي. نو په دې وجه مې نه ده خوړلې. هغه ورته حرام هي، دا شان اوس حرام دي چې د دې په وجه باندې تا د دې خوراک نه دی کړی. پیغمبر علیه السلام ورته حرام خو نه دي، لیکن ماله یو ملګری راځي چې حضرت جبرائیل دی، سهار و ماښام راځي، د هغې په طبیعت کې ډېر نظافت او صفایي ده. نو هغې کله کله زما سره دا خطره وي چې زما په خوله کې دا راسي، داسې نه وي چې هغې د دې شي څه بد وړي او هغې ته د دې شي څه تکلیف ورپېښ شي. نو ورته یې ورسئ تاسو یې وخورئ، لیکن زه یې نسم خوړلی، ځکه ما سره همیشه د داسې ملګري ملاقات کېږي چې د هغې په طبیعت کې نظافت هغه فرشته ده او هغې د دې بوی او د دې څه ډېر نفرت کوي. نو داسې نه وي چې د دې څه په هغې ته تکلیف ورسېږي. نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام په هغه ځای کې زندگی تیروي. پیغمبر علیه صلات وسلام هلته شپې تیروي او پیغمبر علیه صلات وسلام صحابو ته وایي چې زما د زندګۍ نور ترتیب بدلې تیریږي او زما مرګ بدلې راځي، زه به په دې مځکه کې ښخېږم او د قیامت په میدان کې به زه د دې مځکې سره پورته کېږم او د خپل امت دپاره به شفاعت کوم. ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک بدن اوس هم په هغه مځکه کې پروت دی چې څوک ورله ورسي هغې ته سلام وایي. زموږ عقیده دا ده چې پیغمبر علیه صلات وسلام داسې ژوندی دی، جسد جسمانی باندې ژوندی دی، حیات جسمانی دی لکه ما او تا چې ژوندي یو. او پیغمبر علیه صلات وسلام ته چې د هر امتی سلام ورسیږي، نو پیغمبر علیه صلات وسلام په خپله خوله مبارکه د هغې امتي جواب ورکوي او د قیامت میدان کې به پیغمبر علیه صلات وسلام هغې راپورته کیږي او بیا به د خپل امت شفاعت کوي. لکه یو شاعر وایي ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، ای باد صبا که د یو ورځ د حرم ځکې ته ځان ورساوی.
او د حرم د مځکې ملاقات الله تعالی در نصیب کې ای باد صبا. نو بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم. زموږ سلام به هغه نبی دا هغه روزې ته ورسوي چې په کومه روزه کې نبی محترم پروت دی. در قیامته پورې چې څومره انسانان ورځي هغه نبی ته سلام وایي، هغه نبی د هغې د سلام جواب په خپله خوله باندې ورکوي، او چې څومره انسانان د هغه نبی څخه د شفاعت تمنا وغواړي چې د الله نبی د الله و حضور ته زما شفاعت وکړه، نو بیا هغه نبی در قیامته پورې د انسانانو شفاعت، د ګناهونو د مغفرت شفاعت هغې د الله تعالی و حضور ته پیښوي. محمد ابن عبید الله العتبی هغه یو حکایت را نقل کوي، مولانا زکریا رحمت الله علیه فضائل حج کې را نقل کړی دی. هغه وایي زه یو ورځ روضې ته ناست یم، د پیغمبر علیه السلام قبر ته ناست یم. دې دوران کې یو عرابي رالی، د سارا سړی دی، پر اوښ باندې سپور دی، او د لیرې ځایه څه سفر کوونکی انسان دی، او په خارو دوړو باندې لړلی دی، او رالی د پیغمبر علیه السلام روضې ته سلام ووایه. د سلام ویلو څه وروسته عباره د قرآن یو آیات ووایه. هغه قرآني آیات کې الله تعالی وایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، کچیرې دا انسانان په داسې شکل چې په دنیا کې د خپلو ځانو سره ظلم ځینې سوي، ګناه ځینې سوي، د الله نافرمانی ځینې سوي او ناروا ځینې سوي، او د هغې څه وروسته تاله راسي فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، کچیرې د الله تعالی څخه مغفرت وغواړي او د الله د رسول مغفرت تلاش کی لوجد الله تواب الرحیم، الله تعالی به د هغې توبه ضرور قبوله کړي. نو عربي ورته د الله رسوله زما څه خو ډېرې ګناوې سوي دي، زه په ګناه ککړ ستا دربار ته راغلی یم، او ستا دربار کې دا خواست پیښوم چې ته خپل رب ته زما شفاعت وکړه چې زما ګناهونه راوبخشي. او یو ساعت کې یې هلته وژړل. د ژړا څه وروسته عباره یو دوه درې اشعار پر دې روضه وویل. حاجان صاحبان چې کله روضې له ورسي، چې کومه د سلام جالۍ د در اوسه پورې پر دې پلرانو باندې 1400 کاله بعد هم هغه اشعار لیکلي دي. هغه اشعار څه دي؟ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمه، ای هغه سړی، ای هغه بهترین انسانه چې په دې مځکه کې ستا بدن او جسد پروت دی. فتاب من طیبهن القاع والکمم، ستا په خوشبویي دا ټوله منزل، ستا په خوشبویي دا ټوله مځکه، دا ټوله خیته خوشبویه ده. نفسی فداء لقبر انت ساکنه، زما نفس دې در هغه قبر قربانې چې کوم قبر کې اوس ته پروت دی. فیه العفاف وفیه الجود وفیه الکرم، دې قبر کې پاک دامني ده، په دې کې جود دی او په دې کې کرم دی او په دې کې یو سخي ذات پروت دی. عام محدثینو دا 4 اشعار نقل کړي دي، لیکن علامه نووي رحمه الله 2 اشعار نور سره لیکلي دي. هغه وایي دا یې ویل انت شفیع الذي ترجى شفاعته، ته هغه ذات چې خلق ټوله انسانیت ستا د شفاعت تمه لري. علی الصراط ما زلت القدم، چې کله انسانان پر پل صراط باندې اوړي د انسانانو پښې بلګوي او شویږي. وصاحباک لا انساهما ابدا، ستا چې 2 ملګري دي هغه زه نسم هیرولی. مني علیکم السلام، علیکم السلام ما جرت القلم، زما د طرفه دي پر تاسو باندې سلام چې در څو پورې قلم چلیږي او ژبه چلیږي. محمد ابن عبید الله العتبی وایي هغه اعرابي په ژړا کې د 2 اشعار وویل. د هغې څه وروسته باره رخصت واخیستی، د قبر سره روان سو. چې کله د قبر سره روان سلو، نو ما باندې یو دم د خوب غلبه راله. زه هغه قبر ته ناست یم، وظیفه کوم، په دې وظیفه کې بیده سو. د وظیفه کې په خوب کې یو دم پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته ښکاره سو. ما ته وایي عتبي ورمنډه که هغه عربي ته زیری ورکړه چې ستا د شفاعت سوال ما خپل رب ته پیش کړي، او زما رب ستا د شفاعت سوال قبول کړي. الله تعالی ته د ګناهو څه بس وبخښلې چې څومره ګناهونو د هغو ټولو څه مغفرت الله درپه نصیب کړي. زه دا وایم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر عظیم رحمت د انسانیت دپاره. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رحمت د عام دنیا کې به همي، قیامت کې به همي.
د پیغمبر علیه صلوات و سلام شفاعت به د دې امت د قیامت په میدان کې اصلي شفاعتي او دنیا کې پیغمبر علیه صلوات و سلام ته که څوک د شفاعت غوښتنه وکړي هغوی د خپل امتي د شفاعت د غوښتنې سوال خپل رب ته پیښوي او د هغې سوال الله تعالی نه ردوي. نو موږ او ستاسو څه ورځې څو جمعې د پیغمبر علیه صلوات و سلام د سیرت په تسلسل کې تیرې سوې د هجرت پورې راورسېدو. خو لیکن زه دا وایم چې غالبا د قسمت خبرې دي، د نصیب خبرې دي. زما به غالبا دی جمعه کې د ننه د پیغمبر علیه صلوات و سلام د روضې ملاقاتي او زما به د عمرې سفرې. نو زه به ستاسو سره دا وعده وکړم چې زه به د پیغمبر علیه صلوات و سلام روضې ته ستاسو د ټولو سلام وایم. زه به دا وایم چې د الله رسوله زموږ جمعه کې چې څومره کسان زموږ سره شریکانو ما د هغې سره وعده د سلام کړې ده، د هغې سلام تا ته پیښوم. او هغه انسانانو ټولو د خپلو ګناهونو د مغفرت شفاعت غوښتی. ته زموږ د دې ملګرو شفاعت د مغفرت د خپل رب و حضور ته پیش کا او انشاءالله زه به تاسو ته دعاګانې کوم، تاسو به ما ته دعاګانې کوئ. دې سلسله کې به یې 2 جمعې خامخا تعطیل راځي او 3مه جمعه به انشاءالله زموږ د سیرت بیا تسلسل رواني. الله تعالی دې قبول کړي، الله تعالی دې زموږ د نجات ذریعه وګرځوي، الله تعالی دې د قیامت په میدان کې د محمد رسول الله د شفاعت ذریعه وګرځوي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر